سلامونه یارانو. ما باندې اکثر د ملګرو دا انتقادي دا تنقیدي دا کریټیسیزم چې ته په سیاست خبرې مه کوه. په دې به زه یو ځل بیا خبره هم وکړم، پر اوږده خبره به وکړم چې په سیاست کې کار نه لرل دا د دې لومړۍ سزا ده چې ناکام بیکاره خلک به په حکومت کې او سیاست او سیاسي شعور د هر شهري لپاره ډېر زیات ضروري دی چې هغه په پالیټکس کې برخه والي او څومره چې پوهېږي نو خواوشا ملګري هم د خپلو خیالاتو نه خپلو نظریاتو نه خبرې کړي. راځم اوس دې خبرې له چې زموږ ځوانان او ځینې خلک داسې ګڼي چې مایوسه دي چې موږ مختلف قسمه حکمرانان چې دي هغه ازماو کړي دي او ازمایلي مو دي. دا وخت عمران خان صاحب دی او د ځینې خلکو دا خیال دی چې خدای مکه دی نه نو بیا به مخکې صحیح زموږ سره کومه لار ده، کومه چاره به کوم مشر به چې هغه به مونږه لیډ کړي. نو قامونه کله هم د داسې مشرانو نه بې برخې نه پاتې کېږي. دا خاوره بنجره نه ده، دا خاوره شنډه نه ده، دا خاوره میراته نه ده. په دې خاوره کې مشران شته، په دې خاوره کې د لیډرشپ او د مشرتابه ټول صلاحیتونه موجود دي. یو نه یو کس په خامخا را مخامخ کېږي به او قام ته به اوږه ورکوي، د قام مسایلو ته، د قام ستونزو ته لیډرشپ به پرووایډ کوي. مطلب لنډه دا چې لیډرز شته. زما په نظر کې چې د عمران خان صاحب نه وروسته کوم لیډر دی نو د هغه مختصر شانې ویډیو کلیپ دلته په دې 1.5-2 منټه پسې وروسته لګومه. تاسو که هغه واورئ د هغه خیالات، د هغه نظریات، د هغه افکار، د هغه فکرونه، د هغه منصوبې او د هغه انوویشنز او د هغه آیډیل چې کوم کوالټیز دي او د هغه چې کوم ډیلیوري ده د خیالاتو د نظریاتو د هغه چې کومې منصوبې دي ډېر په لنډ وخت کې هغه د دې ملک، د دې پاکستان، د دې خاورې، د دې خلکو، د دې ولس تقدیر څومره زر بدلولی شي. او زه ګڼم چې هغه د دې خبرې بالکل جوګه دی، هغه دا کار ډېر په اسانۍ سره کولی شي او ډېر په ښه طریقه باندې کولی شي. که څه چې زما خبره به په تاسو باندې بدل لګي، زه څوک یم چې تاسو ته لیډر در مخامخ کوم، دا هم یو خبره ده. خو زه خپل خیالات دي هغه لرم یا خپل یو فکر دی نو غواړم چې هغه تاسو ته مخې ته کېږدم. باقي په هغې باندې عمل کول، هغه مخکې بوتلل، هغې ته ریسپانډ کول یا هغه منل نه منل هغه ستاسو د ملګرو، ستاسو د یارانو دوستانو خپل کار دی. زما د اړخه چې کوم زه مشر تاسو ته در پیژندل غواړم نو د هغه ویډیو دلته اټیچ کوم دی ویډیو سره. د هغې د هغې د کتو نه وروسته ما سمیع الله خاطر ته اجازه راکوي. د لوی او بخونکي خدای په امان. वो जुल्म किया गया है पार्लियामेंट में जो आज तक तारीख में नहीं हुआ. आप ये देखें 85% अवाम गरीब है और 85% अवाम के हकूक की हक तलफी की गई है. मेरी पार्टी और हमने पानी और शमसी तवानाई से पेट्रोल बना लिया है जो 2 in 1 है. और इंशाल्लाह हम पूरी कौम को फ्री देंगे. और चीनी भी हमने शमसी तवानाई से